سلامونه وخت په خیر او ستړي مو شئ د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د OSP په پارت 3 باندې خبرې کړې وې. نن راځو هماغه موضوعات چې DR او BDR او همدارنګه د OSP نیټورک ټایپ او براډکاسټ نیټورک ټایپ پوینټ ټو پوینټ نیټورک ټایپ همدارنګه کلاګ ریټ او همدارنګه HDLC PPP په دې باندې مو خبرې کړې وې او د دې په انکپسولیشن باندې مو خبرې کړې وې. صحیح ده. هغه موضوعات راځو همدلته زه تاسو ته په پیکټ ریسر کې پراکټیکل امپلیمنټ کوم. تاسو ته یادونه زه کوم دې طرف دا طرف دا طرف دا طرف دا طرف دا طرف او دا طرف او دا طرف انټرفیسونو ته ما الریډي IP ادرس اساین کړی دي. پته له دغه نیټورک څخه ما په دې ټورو باندې نور څنګه کړی OSP په هم رن کړی دی. ته مې ډیفالټ او تر سره کړی تر څو له انټرنیټ څخه دا طرف څنګه وکړي معلومات ترلاسه کړي. په دې باندې مې یو کمانډ چې ډیفالټ انفارمیشن اوریجنیټ په OSP په سیټینګ کې کړی دی. نو دې طرف ته دغه کمانډ په تر باندې مې ټرافیک څنګه کړی دی الو کړی دی. ښه راځو اول ګام دا دی چې په دغه طرف چې سیریل لینک دی دې ته موږ څنګه کوو IP ادرس اساین کوو. صحیح ده. ځکه موږ نه دی اساین کړی لاغې نه وروسته بیا په دې باندې څه کوو اړونده OSP رن کوو. خو لومړی ګورم چې آیا په دې باندې موږ سره کوم یو پروتوکول رن دی که نه. شو IP پروتوکول نو وګورئ په دې باندې نه دی رن. په دې باندې ګورو تیار الریډي ما لیکلی شو IP پروتوکول نشته. ښه راځو دې طرف ته څنګه کوو سیریل لینک ته او دې ته څنګه IP ادرس اساین کوو. نو انیبل کنفټي او زه اوس څه لیکم. زه اوس ورته لیکم انټرفیس سیریل 0/1/0. ښه IP ادرس 30.0.1.255.255.0.0.0 کلاس A دی. صحیح ده. او انټر بیا کړم. ښه تاسو ته ما ویلي وو د سیریل لینک دپاره مونږ څه کوو. سیریل لینک لپاره په یو طرف چې یو طرف یې باید DC وي او بل طرف یې DT وي. صحیح ده. او مونږ ویلو چې هغې د سپیډ د سیریل لینک د ډیټا د وړلو لپاره مونږ ته سپیډ ته ضرورت دی. صحیح ده. نو د سپیډ لپاره مونږ کلاګ ریټ استعمالول او کلاګ ریټ ما درته ویلو چې په DC طرف باندې به یې رن کوو اچوو. صحیح ده. اوس مونږ ته معلومات نه کیږي چې مونږ سره کوم یوې DC دی او کوم یوې مونږ سره څه شی دی DT دی. صحیح ده. نو د دې لپاره ما تاسو ته یو کمانډ ویلی او فکر کوم تیوري کې مو نه ولوستی شو کنټرولر په نوم کمانډ. صحیح ده. نو هغې څخه مونږ څنګه کوو استفاده کوو. نو زه ورته لیکم چې آیا دلته ما سره د کلاګ ریټ د ضرورت شته او یا نه. زه ورته لیکم چې ډو شو کنټرولر. صحیح ده. کنټرولرز. نو زه دلته دا داسې د کومه دلته وګورئ دا طرف یې موږ سره څه شی دی دا طرف یې موږ سره DC دی. نو دې ځای کې ماته څه شي ضرورت دی. په دې ځای کې ماته د کلاګ ریټ ضرورت دی. ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې په هغه طرف باندې موږ سپیډ اضافه کوو چې کوم طرف موږ سره DC وي. صحیح ده. نو راځم او زه څنګه کومه کلاګ ریټ ورته اچوم. صحیح ده. او له هغې نه وروسته یې نو شټ ډاون کوم کنټرول C پسې واخلم. صحیح ده. زه ورته لیکم کلاګ ریټ او بیا ورته اچوم سوالي علامه. صحیح ده. وی تاسو کولی شئ له دومره کلاګ ریټ دومره ګورئ سپیډ بیټس پر سیکنډ سپیډ څخه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. چې عام اوس خلک استعمالوي هغه 4.5 دی. دغلته به یې لیکلي 4.5 دا خلک استعمال یو کولی شي استعمال کړئ. خو زه اوس څه ولیکم 4.5. صحیح ده. دا ما انټر که نو دې ته ما کلاګ ریټ اساین که او له هغې نه وروسته څنګه کوم دا نو شټ ډاون کوم. کله چې مې نو شټ ډاون که اوس راځم دې بل طرف باندې هم څنګه کوم داسې پروسه مخکې وړم. صحیح ده. زه ورته لیکم انیبل کنفټي انټرفیس سیریل 0/1/0 IP ادرس څه شی 30.0.0. په دې باندې 255.0.0.0. صحیح ده. او اوس ورته لیکم چې دا موږ سره DT دی که DC دی. یو طرف یې DC شو دا طرف به څنګه وي DC وي. صحیح ده. ډو شو کنټرولر. صحیح ده. کنټرولر. نو دا وګورئ دا طرف موږ سره څه شی دی دا طرف موږ سره DTE دی او دا د دې اړونده ورژن دی. صحیح ده. ښه نو اوس راځو IP ادرس مې ورته اساین که زه دا نو شټ ډاون کوم او هغه اپ شو. اوس راځم په دې باندې زه څنګه کوم هغه انیبل کوم OSP رن کوم. صحیح ده. په دې طرف او په دې طرف باندې. صحیح ده. ښه ورته لیکم چې انټر راوټر
او سپیف 1 پروسیس آی ډي نیټورک دې طرف ته هم ورته اچوم ځکه په دې طرف هم د دې مربوط دی نیټورک 192.168.1.0 اوس وګورئ دا 24 دی مطلب 255.255.255.0 دی صحیح ده نو د دې ویل کلماس به موږ سره شي د دې ویل کلماس سره شپه 0.0.0.255 ایریا 0 نیټورک اوس د سیریل لینک 30.0 30.0.0.0 او دا موږ سره کلاس A دی کنه هغه وال پورشن موږ سره 255 سبنیټ ما څخه ټول بیټونه انو صحیح ده 0.255 صحیح ده او ایریا او 255 مو یو لګه چې څه اضافه ورکړه که څه مسله ده ډاټ 255 او لاغې نه وروسته ایریا ولې نه اخلي یو 255 مو څنګه کړه اضافه ورته اچولی او ایریا 0 صحیح ده اوس راځم د دې لوپ بیک ادرس هم ورته وراچوم صحیح ده 1111.0.0.0 ایریا 0 صحیح ده نو دا مې هم انټر کړ اوس دغه لوپ بیک انټرفیس زه پیسیو موډ ته اړوم صحیح ده ورته مې دې ته ضرورت نشته دی نو پیسیو لوپ بیک 0 صحیح ده او ایگزیټ په دې طرف باندې هم زه څنګه کومه ویسپیپ رن کومه صحیح ده enable او ها زه ورته لیکم چې راوټر ویسپیپ 1 نیټورک اول ورته دی خوا اچوم چې دا دی خوا موږ سره 10 دی صحیح ده 10.0.0.0 او دا طرف موږ سره د دې ویل کلماس څه شی دی 0.255 او زیات خو به نشي صحیح شو او ایریا 0 بیا ورته لیکم نیټورک اوس دغه دې طرفه صحیح ده سیریل لینک 30.0.0.0.0.255 دا موږ سره کلاس A دی ښه 255 او ایریا یو طرف مو بیا زیات کیا وته ایریا 0 صحیح ده دا مو هم انټر که اوس راځو لوپ بیک انټرفیس آی پی د ورته اچو صحیح ده دا موږ سره R2 دی نو 222 صحیح ده او 0.0.0.0 صحیح ده او ایریا 0 نو دا مو هم انټر کړه د اډجاسنسي دغه څنګه شي راځي وي د دوی ترمنځ موډ څنګه شو فول ته واوخته مطلب د دوی ترمنځ اډجاسنسي جوړه شو تاسو ته ما ویلی دا موږ سره تشه دی هغه سټیټ تیسا ایکسچینج سټیټ ایکسترا چینج فول سټیټ هغه چینجونه سټیټ دی موږ سره صحیح ده د ویسپیپ هغه ښه دا کار خو مو هم تر سره که اوس به د ډسپلی یو څه کمانډونه واخلو صحیح ده زه په همدې باندې څنګه کومه همدغه هغه مخکې وړم صحیح ده څه ورته وایي اپریشن مخکې وړم او ورته لیکم چې ډو شو آی پی همدې باندې د ډسپلی کمانډونه څنګه کوم پریس کوم ته لیکم ډو شو آی پی پروټوکول او تاسو بیا وګورئ دلته چې لیکلي دي میکزیمم پات 4 او راوټینګ فار د نیټورکس په هغې باندې چې موږ نو راوټینګ تر سره کړی دی دا دی صحیح ده ایریای دا دی صحیح ده دا موږ سره لوپ بیک انټرفیس دی دي کوم چې د دې مطلب کوم معلومات چې د دې راوټینګ ټیبل ته راځي هغه دا دی دا دی 5 4 3 2 1 د دې ټولو راوټرو هغه صحیح ده همدارنګه راځم اوس داسې یو کمانډ پې ورکړم چې ما سره د دې سیریل لینک پته ولګي صحیح ده نو زه به ورته ایگزیټ شم دې ځینه او ورته لیکم چې شو آی پی او سپیف انټرفیس سیریل صحیح ده سیریل او نمبر به هم ورکړي 0/1/0 نو اوس راځو او زه تاسو ته په دې هکله زه معلومات درکوم دلته تاسو وګورئ را به شو د دې ځینه صحیح ده پروسیس آی ډي راوټر آی ډي موږ سره دا ده د نیټورک ټایپ یې موږ سره څه دی پوینټ ټو پوینټ دی ولې ځکه چې دلته موږ سره سیریل لینک دی صحیح ده او سیریل لینک کې موږ سره د نیټورک ټایپ براډکاسټ نه دی صحیح ده ځکه هغه موږ سره دی کې موږ سره نیټورک ټایپ سیریل دی او دی کې موږ سره وګورئ په دې یو ځای کې به ته ونه وینې ډي آر او بي ډي آر ځکه په سیریل لینک کې تاسو ته ما ویلي وو چې ډي آر او بي ډي آر کانسپټ څنګه دی نه کارول کېږي ښه اوس راځو دلته وګورئ هیلو 10 د دغه 10 دی او ډیټ ټایم یې څه شی دی 40 دی دا کولی شي چې ته ما تاسو ته کمانډ ویلی و د هغې په ترو باندې ته څنګه کړي چینج کړي صحیح ده خو باید په ټولو شاوخوا باندې څنګه وي یو شان وي صحیح ده ښه راځم او په دې باندې هم په دې طرف باندې هم دغه ګیګ ګورم چې دې طرف ته د نیټورک ټایپ موږ سره څه ډول دی صحیح ده
اگزیټ کېږم او ورته لیکم چې ډو شو اگزیټ شو آی پی OSPF انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0/0 خام. اوس دا وګورئ به داسې لږ غټ کما دلته وګورئ د نیټورک ټایپ یې موږ سره څه دی براډکاسټ دی. ولې ځکه د دې ځای کې موږ سره ګیګ دی یا ایترنیټ ټیکنالوژي کارول شو. ما تاسو ته ویل په دې کې موږ سره څه دی په دې کې موږ سره د څه ډي آر او بي ډي آر هغه کارول کیږي کنسپټ کارول کیږي. صحیح ده. نو دلته وګورئ سټیټ ډي آر ادرس دا موږ سره څه دی ډي آر ادرس راوټر دی. صحیح ده. ډي آر ادرس ځکه دی چې دا لدی دغه موږ سره څه دی ډي آر دی او دا موږ سره په کوم حالات کې دی سټینډ بای حالات کې دی. خام آی ډي د دې غدا ده او آی پی ادرس یې څنګه دی دا دی او نیټورک ټایپ یې موږ سره څه دی براډکاسټ دی. همدارنګه دلته تاسو وګورئ چې اډجسنسي تر چا سره تر سره کوي ډي آر راوټر سره 4 سره. صحیح ده. دا د دې آی پی ادرس دی. اډجسن وذ د نایبر بل یو بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر چې دغه دی هغه 5 دی. صحیح ده. هغه موږ سره دا یو دی دا ډي آر دی دا بي ډي آر دی دا هم بي ډي آر دی خو دا موږ سره څه دی ډي آر دی. صحیح ده. دې څخه پته لګي. صحیح ده. دا آی پی ادرس دی. خام بل څه د صفات یو بل به داسې څه نوي پاتې زه فکر کوم راز نو زه اوس راځم او د دې پی سي نه دا پی سي پین کوم چې آیا یا دغه ګیټ وی پین کوم چې آیا پین کیږي که نه. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې پینګ 192.14.1.100. صحیح ده. نو دا دی د دې نه ریپلی راغله دې نه دا څنګه کیږي پینګ کیږي. صحیح ده. او دا د ریپلی راغله نو زموږ ستاسې کنفیګریشن څنګه دی په سم ډول دی. نو کلاک ریټ مې هم درته وښوده همدارنګه ډي آر او بي ډي آر مې هم درته وښوده. صحیح ده. او همدارنګه په سیریل لینک باندې څنګه کولی شي آی پی ادرس اسین که غیر باندې ډیټیل مې هم درته وښوده. صحیح ده. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې لیکچر انشاءالله د ویسپیپ لپاره همدومره بس دی. د ملټیپل ایریا تاسو په سیسینا کې نه لولئ که بیا هم تاسو غوښتل نو کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به په دې باندې یو لیب برابر کړم او که چېرته وخت و انشاءالله مخکې به پې لاړ شو بیا هم. نو ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ چې نور ملګري هم له دې څخه خبر شي او هغوی مخې ته ورشي او دغه ویډیو وګوري. چې بل لیکچر کې چې زه عادل سادل تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزه لب سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.